سلام دوستانو، تاسو ته د نن مخکې ویډیو مونږ درکړه چې د مشهد زنۍ یعنی د موټي وهلو په اسلام کې څه حکم دی. هغه تاسو کتلی شئ که چا نه وي کتلی. نننۍ ویډیو دې باره کې ده چې طبي لحاظ سره د دې څه نقصانات شته او که نه. که تاسو زموږ په چینل نه وي او تاسو د جنسیاتو متعلق معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریه. ګرانو دوستانو، موټي وهل چې کوم دي دا هو ما تاسو ته د مخکې ویډیو کې ویلي وه چې د دې دغه شان حساب دی څنګه چې یو سړی خپل کورواله سره کوروالی کوي. خو د دې نقصان څه دی؟ نقصان خو د دې یو دا دی چې دا لاس دا موټی چې کومه ده د دې دا ګریپ ډېر سخت دی. د دې په وجه د دې کې نفس کې ډیله پن د دې دا ویښ چې دا نری شي، سر یې غټ پاتې شي، دا بیا صحیح اوچتېږي نه، ډیله پن پکې پیدا شي، کوږوالی پکې پیدا شي. اگر چې دا څه مرضونه نه دي خو نفس چې دی په ده کې کمزورتیا وغیره ورسره راځي. بل د ټولو نه غټ چې د دې کوم نقصان دی هغه دا دی چې کله یو سړی په دې غلط کار باندې راوړي نو د دې موقع ډېره زر میلاویږي. لکه داسې میلاویږي چې سړی کوروالی کوي نو خامخا په هفته کې 2 ځله 3 ځله دته موقع میلاویږي، زیاته نه میلاویږي. خو د دې موټي والو دغه دا دی نقصان چې د دې یو خو دا سړی عادي شي نو داسې عادي شي لکه څنګه چې یو سړی په نشه عادي شي، چې یو نشهیي شي سړی، هغه کار هر ټایم کول غواړي. او دې کار کې دا دغه دی چې دې کې دا هر ټایم سړی کولی شي. لکه یو 10 منټه دته داسې یوازې میلاویږي نو بس دی پکې خپل کار کولی شي او خپل کار کوي. د هغې په وجه چې دی نو دا بیا پر ورځ کې 3 او 5 پیرې داسې مریضان دي چې هغې دا کار کوي او دې سره د هغې کمزورتیا راځي. او هغه کمزورتیا راځي کومه کمزورتیا چې د کثرت جمان راځي، چې د ډېر میلاوېدو نه راځي. نو ځان د دې کبیح فعل نه وساتئ او نورو ملګرو ته هم په دې باره کې وایي چې غوره دا غلط کار دی، ځکه چې داسې خلک راوتي دي چې هغې دا عام کوي چې دا غلط کار نه دی او دا ستاسو دپاره ډېر د نقصان باعث جوړېدی شي. که ستاسو نور هم څه اشکالي په زړه کې نو تاسو په کمنټ کې کولی شئ، تاسو ته به د خپلې خبرې جواب میلاویږي. شکریه. د لوی الله په امان.